ایا تا کله داسې څوک لیدلي چې په خوب کې خبرې کوي یا حتی ګرځي؟ دا حیرانونکي حالتونه دي، خو ساینسي دلیل لري. نن به پوه شو چې ولې دا پیښیږي، خطر لري که نه، او څه باید وشي. سلیپ ټاکینګ او سلیپ ویکینګ څه ته ویل کیږي؟ سلیپ ټاکینګ انسان په خوب کې خبرې کوي بې له دې چې پوه وي. دا خبرې معمولا لنډې ګډې وډې یا غیر منطقي وي. او سلیپ ویکینګ انسان له خوبه پاڅېږي، ګرځي، دروازې خلاصوي او آن کارونه کوي، خو لا هم خوب کې وي. سترګې ممکن خلاصې وي خو ذهن خوب کوي. دا ولې پیښیږي؟ دا پیښې اکثره د خوب په ژورو مرحلو کې رامنځته کیږي. اساسي عوامل: ژور فشار یا ذهني اضطراب. ارثي عوامل: یعنې په کورنۍ کې بل څوک هم دا ستونزه لري. خوب نه رسېدل یا ناسم خوب. د مغز وده یعنې په ماشومانو کې زیات وي. ځینې درمل یا نشهیي توکي. آیا دا خطرناک دي؟ معمولا بې زیانه دي، خو د سلیپ ویکینګ پر مهال انسان ځان ته زیان رسولی شي. کیدای شي یو لوړ ځای څخه راولویږي یا ټکر وکړي یا هم له کور څخه ووځي. که تکرار شي یا سخت حالت ولري نو د معاینه اړتیا لري. څرنګه درملنه یا کنټرول وشي؟ سپارښتنې: د خوب ثابت وخت ونیسه، یعنې هره شپه هممهاله ویده کېدل. د سګریټو، چای، قهوې یا زیات ستړیا څخه مخنیوی وکړه. د ذهن آرامولو تمرینات، دعا، مراقبه، ژور تنفس. له فزیکي یا ذهني فشار څخه ځان وساته. که ستونزه زیاته شي ډاکټر ته مراجعه وکړه. د والدینو لپاره سپارښتنه: که ماشوم په خوب کې خبرې کوي یا ګرځي، مه ویریږئ، هغه مه راویښوئ، یوازې خوندي ځای ته یې بوځئ. هڅه وکړئ چې د ماشوم خوب محیط آرام وي، روښانه نه وي او له شوره پاک وي. خوب د انسان د روغتیا بنسټ دی، خو کله ناکله ذهن ترې تېښته کوي. که ته یا ستا نږدې څوک دا ستونزه لري، یاد وساته چې دا درملنه لري. د ژوند ښه توازن، آرام خوب او د ذهني فشار کمول کولی شي ستونزه حل کړي. که ته یا ستا په کور کې څوک په خوب کې خبرې کوي یا ګرځي، دا ویډیو ته حتماً واستوه. ویډیو که دې خوښه شوي لایک کړه او په کمنټ کې خوب ولیکه. مننه له وخت راکولو څخه.